السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته ډېره جالبه او ډېره خوندوره طریقه راوړې ده. که چېرته ملګرو تاسو دغه طریقه زده کړئ نو تاسو په خپله هم ورته حیران شئ او که ستاسو ملګري دغه طریقه وګوري بالکل هغه به هم ډېر زیات ورته حیران شي. ملګرو طریقه په دې ډول سره ده چې اوس که چېرته نو کله چې تاسو یو څوک ټلیفون در وکړي نو تاسو په خپل اواز سره کولی شئ چې هغه ته ځواب ورکړئ، یعنې تاسو په اواز سره هغه په ټلیفون به وکړي او که چېرته تاسو نه غواړئ په خپل اواز سره تاسو هغه ټلیفون کټ کولی هم شئ. او که چېرته تاسو وغواړئ په خپل اواز سره مثلا تاسو زنګ راغی خپل اواز ورته وکړئ ټلیفون به په هماغه ځای سایلنټ کېږي، اواز به نه وباسي. او که چېرته تاسو ملګرو وغواړئ زنګ مو وکړئ کړ د اواز په واسطه تاسو کولی شئ هغه دغه ټلیفون غږ لوړ کړئ. او که چېرته ملګرو تاسو نه غواړئ نو صرف چې وغواړئ ورته وایئ چې بلاک لیست هغه ټلیفون نمبر به بیرته زنګ به کټ شي او هغه نمبر به بلاک لیست ته ولوېږي. او بل دغه ملګرو چې هر ډول ټلیفون چې تاسو ته راځي دغه مکمل انفارمیشن مکمل معلومات به تاسو ته راځي، یعنې چې دغه نمبر دغه کس څوک دی د کوم ځای دغه مکمل عکس هر څه به تاسو په سکرین باندې راځي، تاسو ته به ښکاري. او بل دا چې کله چې تاسو دغه کس ټلیفون کوي ستاسو موبایل به خپله دغه کس نوم اخلي چې پلانکي تاسو ته مثلا ټلیفون کړی دی. صرف دا نه بلکې نور ډېر زیات شیان په دغه یو اپلیکیشن کې دي. نو دا راځم دا خوندور اپلیکیشن تاسو ته در پېژنم. ویډیو شروع کوم خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خاطر هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسېږي. نو دې لپاره ملګرو تاسو راشئ په خپل موبایل کې به اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. کله چې تاسو د ویډیو په دغه لیکلو باندې کلیک وکړئ لاندې تاسو ته ډسکرپشن راځي په دغه کې به لینک پروت وي، په دغه لینک کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن د خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دا به راخلاص کړئ. کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړئ دا ډول انټرفیس لري. ګورئ ملګرو ما دغه سیټینګ له اوله تیار کړی، صرف تاسو ته یو در پېژنم. اول سر کې راځي ملګرو دغه لومړی اپشن دې کې ملګرو کله چې تاسو په دې ساوند اپشن باندې کلیک وکړئ اوس خو ملګرو ما خپل وایس ریکارډ چالان کړی دی، خپل وایس اوس کار نه کوي. صرف چې کله تاسو دغه آن کړئ تاسو به یو ځل ورته وایئ هلو، تاسو چې هر ډول اواز ورته ثبتوئ په همغه اواز به دغه زنګ وکړي. د انسر لپاره به تاسو یو ځواب ورته انتخاب کړئ. ما هلو انتخاب کړئ. کله چې ماته زنګ راشي زه صرف ورته وایم چې هلو هغه ټلیفون به اوکې کېږي. او ملګرو دوهم اپشن لاندې دی ډیکلاین. ملګرو کله چې زه ورته وایم ماته اوس زنګ راشي ډیکلاین ورته ووایم هغه ټلیفون به بیرته کټ شي نو تاسو دغه ځای هم ورته انتخابولی شئ. صرف دغه ساوند اپشن تاسو کلیک وکړئ او هلته یو ځل ورته ووایئ چې ډیکلاین یا تاسو خپل اواز ور ثبت کړئ او وروسته تاسو ته اپشن درکوي دوباره به هم ورته ووایئ او دغه غږ به تاسو ورسره ثبت شي. کله چې ثبت شي اوس که تاسو ته هر څوک ټلیفون وکړي تاسو صرف ډیکلاین ورته ووایئ هغه زنګ به پخپله کټ کېږي. او لاندې بل اپشن راځي ملګرو لاوډ سپیکر. ما ورته لاوډ سپیکر اپشن راغی، ما ورته لاوډ سپیکر انتخاب کړی. کله چې ماته اوس زنګ راشي زه ورته وایم چې لاوډ سپیکر هغه ټلیفون اواز به زنګ به اوکې کېږي او اواز به اوچتېږي. او ملګرو بل دی آټو ریپلی، یعنې کله چې تاسو مصروفه یاست تاسو ته زنګ راغی نو تاسو ورته وایئ چې ډیکلاین ټلیفون به بیرته کټ شي ورته وایئ چې آی ویل کال یو لیټر. ما خو دا ورته انتخاب کړی. کله چې زه په خپل اواز سره ورته وایم چې آی ویل کال یو لیټر زنګ به پخپله کټ شي او دغه میسج به همغه نفر ته لاړ شي. او بل لاندې بل اپشن راځي ملګرو سایلنټ. ما ورته سایلنټ انتخاب کړی د کونج کې تاسو ته ښکاري. کله چې زه ورته وایم سایلنټ هغه ټلیفون اواز به پخپله بندېږي او ټلیفون به اواز نه وباسي. کوم رینګ ټنګ چې راځي کوم رینګ چې د ټلیفون زنګ کولو په وخت کې راځي هغه به سایلنټ کېږي. او ملګرو لاندې بلاک لیست دی. کله چې ورته زنګ ماته راشي زه ورته وایم چې بلاک هغه ټلیفون نمبر په خپله بلاک لیست ته ځي او بیا به موږ ته ټلیفون نشي کولی. ملګرو کله چې دې خوا ته تاسو راشئ تر ټولو بل بهترین اپشن یې دلته دی. تاسو اوس ملګرو دلته د کال او د زنګ کولو په وخت کې بېلابېل دیم یا کومه افیکټ چې هغه تاسو ورته انتخابولی شئ. ملګرو تاسو او تر ټولو بهترین اپشن یې لاندې ځای کې دی جسټ اډ یور فوټو. په دغه کې تاسو ورته د خپلې خوښې عکس هم د خپل موبایل ګیلري څخه ورته اخیستی شئ، هغه هم دلته پرې لګولی شئ. هر یو عکس تاسو خوښ هغه د خپل موبایل ګیلري څخه ورته واخلئ او دلته یې تاسو پرې لګولی شئ. او بل ملګرو دې خوا ته چې تاسو راشئ دې کې تاسو د خپل ځان یو بهترین کلکولیټر هم شته. کله چې تاسو دغه کې هر ډول عملیه کوئ حساب کوئ هغه به خپله دلته کېږي او اواز به هم وباسي.
یو دا او ملګرو کله تاسو دې خواته راشئ او پورته درې خطونه ښکاري په دغه کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو دغه اپشن انیبل ویني دغه اپلیکیشن نوم ویني دی کله چې تاسو دغه آن کړئ دغه به ستاسو په موبایل کې اوس آن وي کله چې نه غواړئ بیا دغه آف کوئ بیرته بندېږي او لاندې سیټینګ اپشن ښکاري په سیټینګ چې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو او کله چې تاسو په دغه اپشن کې کلیک وکړئ کالر نیم نو تاسو څوک چې تاسو ته اوس ټلیفون کوي نو تاسو موبایل په خپل دغه نوم اخلي او لاندې چې کله تاسو په دغه بل اپشن کې کلیک وکړئ لیټ فلش کله تاسو څوک ټلیفون کوي نو تاسو موبایل په خپل یو رڼا کوي فلش به کوي او بل ملګرو تاسو چې لاندې راشئ کالر آی ډي ګورئ ملګرو شو unknown call details کله چې تاسو دلته کلیک کوئ نو هر څوک چې څومره نامعلوم نمبر تاسو زنګ کوي دغه مکمل انفارمیشن مکمل معلومات به تاسو ته درکوي نو تاسو دلته دغه هم پکې آن کولی شئ آټو ریپلی اپشن تاسو دلته انتخاب کولی شئ کله تاسو ټلیفون کوئ په خپله به هغه ته یو میسیج چې مثلا زه اوس مصروف یم تاسو ته ورته ټلیفون کوم نو ملګرو دا یو خوندور او زبردست اپلیکیشن چې ما په نننۍ ویډیو کې تاسو ته در وپېژنده نو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ضرور انسټال کړئ نو دغه ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ